یا پلا دا خبره واوري که د ماینې سره لواتت کوه ماینې ته مرګ روا دی و که د هلک سره لواتت کوه هغه ته مرګ روا دی و چې د اوسپنه کانه کوي اوس خو دوی دغسې دلګان دي دوی په چیخې ما خبر ته غوږ نسه مرګ یې ورته روا دی و دیانتن کزان خو ډېر کوشش پر دغه وکړي چې راسي انعام ورکړي 109 مصفه شامي ردی مختار دریم ټوک دا چپلاس پر داس اول کې بدلانه ول دوم درم ورسې طالبانو دا پامو کې چې شه دی هغه لک تم مرګ راوړي دا سره مې خو بدرې مړ کې دي زموږ زامنو ځانونو په خلک ویني ول نه وځي نو کې ته سم غیرت وک دا راوځه دغه او دغه رقم شته د خپل مایدې سره کسي دا کا مرګ یو کې مرګ سوکته ورتروا دي هغه چې کاجی برته پرد کې ساس یا بل شعر ولې هغه خدای معلومات ته رښتیا بنوي کړي رښتیا معلومه شي نام بوک ساري فخراشي چې نور نه درته کوم وجدي دي دا ما سي مسله دکتور مسله دا پیدا کول هم دي نشي بیا ورته ګوري بیا دا توري نس پیدا کوي په پوښ بیا پیدا کی په پویژنه او مسلې بیا د شکشنی وایي په فکر وایي زما کوم اندس کې نساوکم اي استشج حرس لكم تش فاتراسي حرس لكم تش اناشيتم كيف شيتم چخواشم دا انا دوی معنی لري یا دواړه حقیقت یا انا دوی معنی لري انا من اين دار مکانه انا په معنا د کیف دي دا مشترک لفظ دي دواړه څوک معنی دي او یا دا بل خبره کوي یا انا په معنا د کیفیه هغه دغه دی مجازي معنا ده په معنا د من اين حقیقي معنا یا دواړه حقیقي مشترک لفظ وس بای ظالمان وای نساوکم حرس پاتو راسی حرسکم انا شیتم پر ار مکان چې خوښه کې په دوبره کې ورسره کوي او کې په چا کې ورسره کوي په پښ دا جنا خو دی نه وای انا وای مر جواب دا ورکو چې دا انا کوم مشترک لفظي شي کیفیه معنا دا او کچيري د مجاز حقیقت چې دا مجاز دی کچيري کرینوي بیا پر مجاز باندې بیا حقیقت مرادیږي یا پر مشترک لفظي کې چې پرړي معنا کرینوي هغه مرادیږي بل مرادیږي یا نو خدا دې سر پر کرینه دی الله وای دې څه کشته نو هغه ځای ته ورځي چې پاغه کې څوک راکېږي کشت کا په دوبره کې هغه ته ور سره وکي کشت راکېږي یا په پرش کې څوک دې کشت دا کرینه سو پر دې چې دا ناس څوک مرادي کوي په دا ناس څوک مرادي کوي په کیف نو بار دغه دی د وته د پاره خاص دا یو طرز نه دی متعین چې دا یو طرز دی والا خدای دې وکي تر پایڅه کوي غف نه دا د باندې کیف ترجمه خدای درته وایي د کیف ترجمه ته نه کدي وخاندي پر دې په ولاړه کې په ناشته کې د شاده خویا کې د مخته خویا کې په رقم چې کې خماسي محل بدوته دا یو ځای به محل وي چې هغه په فرج بل رقم باندې دا به د نورم دا ویله دا به داخل ګویل ول شي چې د شاده خوا ونیسي یعنی دا معنا په فرش کې وي چې سره کې بارے زوی کشترګي راځي کشترګي الله پاک دا ورته داسې چې کشتي فارغ پاتې په ولاړه موټروارو خروارو سوارو یو طرز پروانه کې یو طرز منګر ما چې خدای دې محل به سو کې محل به محل د کش دوبره نه ده خو ګایا وا خدای دې عبرت د فارغ پیښي یا بل داز دکې وای خره کستړي ونیول هغه وای د اخره دې وجني وای د دې لپاره یو خدای خلک ګرځي ورته وای مندي بیا جبا کس وای خرغونی او بل دوه خبره ده چې شنی چې بچي پیدا شي خر پیدا شي خو د انسان شکل بکشي دا پیښیږي باندې بل خبره وای دلته وای کشت په فرش کې وکړي په دوبره کې د کشت ځای نه دی حیات الله وای کې سره نقل کی دا 203 صفحه ده په د چپالاس وای زمر همسایو دا راولار سوی وويشتي سوی چې وويشتي سوی راوي سم دم نرو مګر نشي وچې کې بچي پکشو یو بل سوی پر پیرسوي نو دې مړ سوی دا بغلازو د کور سره دی ځای کې چاشم دا دې مړ راولا سوی پر پیرسوي دي سم دم نرو ګرځه وال عجب من ذلك وای غوړ ورسه وال عجب من ذلك زمر همسایو سم دم نرو بچي پیدا سړي بخلاص د خپل آیت طالبان په تور لیکل دا وخت خدای ولی وجه درته بیا د مریم کې صدر تراجی د ازمش خلق چوي جبرائیل علیه السلام په دوکر پکړه د دې سبب چې پیدا ست کتابونه وګورئ دا ځای نه غوړي هغه چې په ګروانه کې ورته کړه مریم انزال شو د دې په منی کې دواړه قوت خدای شو یو جاذبه قوت یو دافع د نر په دې کې دافع دي د شې په دې کې جاذبه دي چې دواړه سره یو ځای شي بچي پیدا کیږي که یو نه پیدا د مریم په منی کې خدای پاک دواړه قوت شو چې دواړه شو د انذار سوري هم تبلاله چې بلاله د صفه عیسی علی السلام جن جوړ ما خبر ته وانه سي دا غره کوم وسنه دغه د زمړي په زید د ایوس شي په منی کې هم دواړه قوت خدای شو اول ته په کوډل کې هغه سړی چې هغه طالب مالی پر پیرسو ورڅو شو نو دا غا وخت پېښې خو ډیر زره د کښ ځای دانه دي